د الکوزي ګروپ د رسمي ویب سایټ له مخې د منځني ختیځ له لویو FMCG شرکتونو څخه ګڼل کیږي او د دې کار پیل د لرغوني سلک روډ یا د ورېښمو له لارې د سوداګرۍ له مرحلې څخه شوی دی. نن ورځ دا شرکت د چای، مشروباتو، د کورنۍ اړتیاو توکو، د ماشومانو او شخصي پاملرنې محصولاتو په ګډون پراخ پورټفولیو لري او د رسمي معلوماتو له مخې له 40 څخه زیات هیوادونو کې حضور او نږدې 15,000 ټیم لري. په افغانستان کې د الکوزي حضور هم خورا مهم دی. د شرکت د رسمي معلوماتو له مخې د افغانستان دفتر په کابل کې د ګلزار مارکیټ منډی جدید په 2م پوړ کې موقعیت لري او د تماس شمیره او ایمیل هم په رسمي پاڼه کې ثبت دی. دا ښیي چې الکوزي یوازې یو وارداتي نوم نه بلکې د افغانستان له بازار سره مستقیمه اړیکه لري. د شرکت له مهمو صنعتي برخو څخه د کابل د پلچرخي انډستریال پارک یا پلچرخي صنعتي پارک د مشروباتو فابریکه ده. د رسمي پاڼې له مخې دا فابریکه هر ورځ تر 2.15 میلیونه لیټرو پورې مشروبات تولیدولی شي. شاوخوا 600 مسلکي کارکوونکي لري او په پرمختللو اروپایي او امریکایي ماشینونو سمبال ده. په دې فابریکه کې د تولید بهیر یوازې په عادي ډول سره نه ترسره کیږي بلکې د اتومات او خوندیتوب او کیفیت پر بنسټ جوړ شوی دی. د رسمي معلوماتو له مخې خام مواد د کیفیت له سختو څېړنو وروسته تولید ته داخليږي. د بوتل او کین د بسته‌بندۍ په لوړه کچه چټکه ده او د څښاک اوبه له 2 پړاو پاکولو تیریږي. همدارنګه فابریکه ISO 2000 حلال EQM او USDOD اعتبارونه لري. الکوزي یوازې د مشروباتو شرکت نه دی بلکې د تولید یو پراخه شبکه لري. په رسمي ویب سایټ کې د چای فابریکه، د کاغذي محصولاتو فابریکه، د ماشومانو د ډایپر فابریکه، د ویټ وایپس فابریکه، د پلاستیک فابریکه، د پیپر کپ فابریکه، د پرسونل کیر محصولات او د فیس ماسک فابریکه هم د یادونې وړ ده. دا پراخوالی د دې ښکارندوی دی چې شرکت په بېلابېلو ورځنیو اړتیاو کې حضور لري. په ټوله کې الکوزي د یوې سوداګریزې شبکې، صنعتي تولید او پراخ توزیعي سیستم په توګه پیژندل کیږي. که د افغانستان له نظره ورته وکتل شي نو دا شرکت د کابل له دفتر نیولې تر پلچرخي صنعتي پارک پورې د بازار، تولید او کارموندنې په برخه کې د پام وړ رول لري.